السلام علیکم. د هرکور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي نشئ. د ریاضي مضمون درېیم پړاو شپږم درس ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو په عمودي او افقي ډول د یو رقمي عددونو سره د دوه رقمي عددونو د جمع کولو تمرین دی. راځئ چې راپیل یې کړو. زه پر تخته سوالونه لیکم، تاسې به یې په افقي او عمودي ډول مناسب جوابونه پیدا کوئ. لومړی په افقي ډول یې حل کړئ. اول سوال 23 مثبت 15 څو کیږي؟ دوهم سوال 41 مثبت 7 مساوي په څو سره دي؟ درېیم سوال 56 مثبت 8 مساوي په څو سره دي؟ څلورم سوال 78 مثبت 4 مساوي په څو سره دي؟ پنځم سوال 39 مثبت 9 مساوي په څو سره دي؟ ګرانو زده کوونکو، تاسې پورته لیکل سوي سوالونه حل کړئ. زه به په پای کې ستاسې سره د دې سوالونو صحیح جوابونه هم شریک کړم. آفرین. اوس نو زه صحیح جوابونه وایم او تاسې یې له خپلو جوابونو سره وګورئ چې کوم جواب مو صحیح او کوم مو غلط په لاس راوړی دی. د لومړي سوال جواب دی 28. د دوهم سوال جواب دی 48. د درېیم سوال جواب دی 64. د څلورم سوال جواب دی 82. او په پای کې هم د پنځم سوال جواب دی 48. اوس راځو دوهمې برخې ته. ګرانو زده کوونکو، په افقي ډول خو مو سوالونه حل کړل. اوس راځو په عمودي ډول ځینې مثالونه حل کوو. لومړی سوال 23 مثبت 15 مساوي کیږي په څو سره؟ البته دغه سوالونه به تاسې ټول په عمودي ډول حل کوئ. دوهم سوال 41 مثبت 7 مساوي کیږي په څو سره؟ درېیم سوال 51 مثبت 8 مساوي کیږي په څو سره؟ څلورم سوال 74 مثبت 4 مساوي کیږي په څو سره؟ پنځم سوال 33 مثبت 4 مساوي کیږي په څو سره؟ ګرانو زده کوونکو، اوس نو زه تاسې ته د دې سوالونو صحیح جوابونه لیکم. تاسې یې له هغه جوابونو سره وګورئ چې په کتابچه کې مو په لاس راوړي دي. د لومړي سوال جواب دی 28. د دوهم سوال جواب دی 48. د درېیم سوال جواب دی 49. د څلورم سوال جواب دی 78. او په پای کې د پنځم سوال جواب 30 دی. دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به د څلورم درس اړوند تمریني سوالونه حل کړو. په مخه مو ښه.